د دې مدرسې انکوایري وکړه او دغه څومره ماشومان دي د هغې انکوایري وکړه، د دې میت چې دی د دې شهید هغو سره په غم کې شریک شه او ټول راپورټ موږ له راکړئ. دا راپورټ به چې دی صدر صاحب ته ځي، زموږ صدر شیخ الاسلام تقي محمد تقي عثماني دامت برکاتهم العالیه او زموږ د وفاق ناظم اعلی قاري حنیف جالندري دامت برکاتهم العالیه دا راپورټ یې زموږ نه غوښتی او په دې باندې هغو سخت اکشن اخیستی د دې مدرسې خلاف چې تاسو څه کوئ موږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو. هېڅ قسمه موږ په دې کې رعایت ته نه یو تیار، خو موږ دا وایو که موږ دا مدرسه ورانه کړو د دغې ظالم سره حمایت دی. دا خو د قوم پیسه ده، تاسو په خپل حفاظت کې واخلئ، په خپله نګرانۍ کې واخلئ. موږ به تاسو له چې دی معیاري اساتذه درکړو، دا د قوم مدرسه ده، د قوم بچي دي. دا خو یو ظالم هغه لاړو، اوس هغه مدرسه ته سیځي، نو دا خو د هغه سره ښه هغه د تعاون دی. مدرسه زما مدرسه ده، ستاسو مدرسه ده، هغه پکې هېڅ قسمه دخل به نه تاسو چې دی په خپله دغه کې واخلئ، تحویل کې خپله جغندو ته ولګوئ. موږ ته چې تاسو څه حکم کوئ موږ ستاسو سره تیار په دې غم کې موږ ستاسو سره شریک یو. تاسو به وروستي موږ به ستاسو نه مخکې چې تاسو عدالتي کاروایي څه کوئ موږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو. تاسو موږ ته څه اډر کوئ موږ ستاسو سره په دې کې حمایت کوو. هېڅ قسمه موږ په دې کې رعایت ته تیار نه یو، ستاسو سره ولاړ یو. تاسو وروستي موږ مخکې راځئ چې زموږ شي. جزاکم الله. نهایت درجه باقي نظر وړوای کړه او د دې باندې څومره ناس کې دي چې د دې علاقې او شلال په نړۍ کې ګورئ دا زموږ راتلل دلته کې دا داسې راتلل لري. الحمدلله چې زموږ د سودي کم د وفاق المدارس العربیه پاکستان ناظم دی، د سودي ناظم مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې په وینا باندې موږ دلته کې راغلي او داسې هم نه ده چې هغوی دا وینا د خپل جانب نه کړې ده، بلکې د هغوی د طرف نه موږ ته پیغام دا دی چې صدر صاحب شیخ الاسلام مولانا تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ د پاکستان چې کوم ناظم اعلی دی قاري مولانا حنیف جلندري صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه زما په انتظار باندې لہذا تاسو چې کوم دی لکه رپورټ راوړئ نو موږ د مولانا حسین احمد صاحب د په حکم باندې ګویا کې دلته راغلي یو. په هغې کې زموږ سره علاقایي ناظم مولانا قاری حبیب الله صاحب وفاق المدارس العربیه پاکستان معاون ناظم او د هغې سرټیفیکټ د وحدت زموږ سره ناست دی مولانا عصمت حاجي صاحب او دغه رنګې چې د جمعیت چې دی نو د هغې امیر محترم هغه مولانا سید قمر صاحب علاقایي چې کوم مسؤول زموږ مولانا فهیم صاحب زموږ په حیثیت د یو ذمه دار چې دی نو د وفاق باندې هغې کې حاضر شي. لہذا موږ دې ځای ته رالو د هغه مدرسې ستاسو ټول چې کوم موږ د هغې معاینه وکړله، د هغې سره زموږ خبرې اترې وشولې، هغه ټول په میډیا باندې هغه موجودې دي. فیصله هغه دا وشوله اعلامیه موږ د خپل جانب نه د دې بندرو په وساطت باندې هغه موږ دا جاري کوو چې تر څو پورې مجرم اصل هغه نیولی شوی نه وي تر هغه وخته پورې به چې دغه مدرسه هغه به بند وي، د هغه وخته پورې به مدرسه هغه به سیل وي، هغه به بند وي. باقي اقوا دا تعاون هغه زموږ د ټولو یو خبره ده، یو چې کومه زموږ ته مسله ده انشاءالله العزیز په هغې کې به ټول کوشش موږ کوو. هر چې مدرسه دا مدرسه دا د یو فرد نه ده بلکې دا د قوم مدرسه ده، د دې محلې والو مدرسه ده. څرنګه چې به دې کې د دین کار هغه مخکې جاري و، تعلیم چې کوي د قرآن کریم هغه جاري و، وروسته به هم چې کوي دا انشاءالله العزیز په هغې کې دا قرآن کریم تعلیم دا به جاري وساتي. دا زموږ د جاري الله انشاءالله شدت کړی دی دا حضرات